یو انګریز دی مستر تامسن، هغه یو تاریخ لیکلی، په هغه خپل تاریخ کې لیکي وی د دهلي نه چې راووتمه وی چې کم سړک کومه اونه مې کتل نو که یو اونې پورې یو عالمه بې ځان دو مړ پروت و. 14,000 علما کرام دی په یو ځل په اونو پورې یوه بې ځان کړل او شهیدان یې کړل. 14,000 علما کرام. او دا تامسن وی په دهلي کې یو جومات د دهلي جامع مسجد وی هغې نه جیل جوړ کړی وی هغه ته ننوتم. خو انګریز دی وی چې ولله بیل را باندې ولګېده، د سوې غوښې بیل را باندې ولګېد، د سوې غوښې چې دا غوښه څه چا باندې کړې ده وسوځېده څه چل دی. وی چې مې وکتل اور یې بل کړی دی، د اور بتی بلې کړي دي او علماو نه جامې وباسي او په هغې کې ورغورځوي. هغې علماو دا ونه وي چې موږ د انګریز مخالف نه یو، قرباني ورکړه. د هغه قربانۍ په اثر کې رب العالمین انګریز د دې وطن نه لرې پاکستان هندوستان خدای پاک آزاد. داسې په اسانه نه دی آزاد شوی، انګریز په اسانه نه دی تښتېدلی. اوس بیا خپل کوشش کوي په مختلفو طریقو را دننه کېدل غواړي. شیخ الهند صاحب رحمه الله په ژړا شو، وی چې د 500 روپیو شو. ملګري وایي چې یا خو وایي چې زه د بلال وارث یم او زه د خباب وارث یم او زه د خبیب وارث یم او زه د عمار او د یاسر وارث یم او زه د مجدد الفسانی وارث یم. مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی رحمه الله د کوم استقامت و مضبوط استقامت. اکبر بادشاه د مغلیا سلطنت هغه ځان له خپل دین جوړ کړ، دین الهي نوم یې ورله کېښه، خپل دین. هغې کې یو دام شق و چې بادشاه د مسلمانانو ته به خلک سجده کوي، دام پکې و چې څوک راځي بادشاه ته به سجده کوي. ډېرې ګڼې وړې خبرې پکې وې چې 4 نه زیاتې ښځې په نکاح اخیستی شي، 15 شپږ اووه اتو نهه او 10 ښځې، کله چې خور خوښه یو کې مور خوښي نارې سره هم نکاح کولی شي. ډېرې ګڼې وړې دا رسومات او بدعات او د دنیا خرافات ځان نه جوړ کړی او دا دین الهي نوم یې ورته ایښی او مجدد الفسانی رحمت الله علیه شیخ احمد سرهندی هغه ته وایي په دې فتوا راکړه چې دا زما دا شی ټیک دی. هغه وایي دا چېرته کولی، دا تندی به چا ته لګي په سجده؟ الله ته چې کوم خالق دی، دا به بادشاه ته په سجده نه لګي، دا به تا ته په سجده نه لګي. وی جیل کې واچوي، مجدد الفسانی رحمت الله علیه په جیل کې واچوي. لاسونه او خپې وله په زنځیرونو وتړل او دومره کلکې وله لاسونه خپې په زنځیرونو وتړل چې لاسونه یې په دې بړوندونو کې مات شو. بادشاه دې نیسي پرېږدي دې نه، اوس که بل څوک کوي که نه یاره بس مجبور یم زه راوړه دستخط به وکړم، مجبور یم نه. دا هغه استقامت دی. واستقم کما امرته، په شریعت او په دین او په اسلام ټینګار او ټینګېدل دې ته وایي. 2 کاله په جیل کې پرله پسې که اودسماتې له بیا بوتن هم پات کلو کې بیا بوته، که ډوډۍ به یې خوړل هم اتکړی په لاس کې دي، که اوده دي نو مې اتکړی په لاس او په خپو کې. 2 کاله په دې تکلیف کې تېر شو. زوی راغ جهانګیر او ظلم دی جهانګیر هم ورسره کړی و. 2 کاله پس وله په خپو پرېوت صاحب معافي غواړو. وایه څه دی موږ معاف که، زما پلار تا سره ظلم کړی و، ما هم در سره ظلم کړی دی، تا پرېږدو؟ وی نه زه خو په دې نه یم. وی څوکم شکم کوه، وی د پلار هغه دین دې ختم کوه، نوي دین چې کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی دی حق دین رایج که. د پلار والا دین اکبر والا دین ختم. مجدد الفسانی استقامت وکړه، 2 کاله جیل کې تېر کړل، ځکه ورته مجدد وایي چې هغه کم خرافات او کومه بېدیني هغې ته دین ویلی و، د هغې د ختمېدو اعلان وشو. نو شیخ الهند صاحب ته شاګردان وایي چې اوسه پورې به دې وایي چې زه د مجدد الفسانی وارث یم، بچی یم، زه د بلال بچی یم او زه د خباب او د خبیب بچی یم. اوس جاړې رب سړی حیران شو. مونږ څوک له دې خلکو څه کړي؟ مونږ مونځ نه ځو جومات ته، مونږ غرمه کې برداشت نه شو کولی چې مونږ په یخنۍ او ګرمۍ کې الله ته ځان نږدې. ما له خدای مال را کړی دی او ما سینې لاندې کړې ده، خدای حق پکې نه ورکوم، زه هسه وایي ورته او وایي نه په دې نه یم خفه، وایي جالم په بل څه، په دې جالم چې هسې نه وینه مې توی شي او ساه م رانوځي او هسې نه چې زما دا روح د الله په دربار کې زما دا شهادت قبول نشي، په دې جالم قبول نشي شهادت. پر استقامت پسې جالم چې پروردګاره تر ځنکدنه پورې مې په دې ایمان استقامت نصیب کړه. په دې جالم هسې نه ځنکدن نه لږ غونې مخکې ونه ښویږم، خراب مې شم، شهادت هم مې ورکړه، تکلیف هم تېر شو، اعلان وکړي چې دا قبول نه دی، جهنم ته یې وغورځوي. بیا بس په دې جالم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لوی بادشاه ظالم تیر شوی دی جالوت، د هغه په مقابله کې طالوت او داود علیه السلام ووتل. 314 کسان دي ورسره. بادشاه ډېر مضبوط جابر بادشاه دی، یو ډېر د طاقت خاوند دی،
یو نهر واغې نه پورې وتل. بادشاه ډېر پهلوان دی. دا طالوت ورته وایي، طالوت د دا چې کوم د کمانډر ان چیف دی، جرنیل دی د مسلمانانو د فوج. یاره وایي سړی خو ډېر لوی غټ دی، د سره به څه کوو؟ پرزوټ خو یې ډېر ګران دي. هغه زمانه کې ټوپک نه و که نه، او نه بم و، او د کاڼو جنګ و، د کوتکو جنګ و، او د تورو جنګ و. نو چې سړی مضبوطي تورم چلولی شي، چې سړی مضبوطي د کاڼي غدارم کولی شي، لرګي هم مضبوط چلولی شي. نو طالوت وایي چې سړی خو ډېر پهلوان ډېر غټ دی، د سره به څه کوو؟ څنګه بیا راپرځو؟ هغه په زړه کې لږ تزلزل راغی. حضرت داود علیه السلام ورته څه وایي؟ یو وخت کې لا دی پیغمبر نه دی، دې فوج کې یو ادنا غوندې نوجوان دی، او وایي واقعي ډېر غټ دی، شیش به دې که خیر انشاءالله خطا نه ځي. که نرې وي نو شیش به بې خطا ته، او چې غټ دی خامخا به لګي، یا به لاس لګي، یا به سر لګي، یا به سینه لګي، او خطا کېږي به نه. واقعي کې نرې شی وي نو هغه د غزار نه خطا کېږي، او چې غټ وي نو هغه د غزار نه خطا کېږي. هغه استقامت ته ګوره، بادشاه کې تزلزل راغی، سړی به زموږ د غزار نه بچ چې مونږ به یې زمري چې دنیاب هم کي. او ورته څه وایي؟ وایي نه ډېر غټ دی، شکر دی، غزار به ترې خطا نه ځي. جنګ شروع شو، خو چې غزار یې رسا په اثر د هغه جالوت ور برابر شو. فقتل داود جالوت، مردار شو. استقامت چې وي که نه، د بدر په 314 صحابه کرامو کې استقامت و. ګوره څومره سخت وخت دی، مسلمانانو سره 8 توري دي، او کافران ټول مسلح دي. مسلمانانو سره 2 آسونه دي، کافران ټول مسلح دي. او مسلمانانو سپلین مشته، غریبانانو خپې بلې خپې دي، جامې هم نشته تلېدلې دي. او حضور پاک مبارک دی، او سفر لاندې عریش سفر ته ودي، او سفر لاندې ولاړ دی. الله ته لاس پورته کړی دی، ای پروردګار الله دا 314 مې راوستي. یا خدایه ډېر کمزوري دي غریبانه، الله عجزانان، الله بربند دي، الله نار دي. الله ما به نه ذلیل کې، ما به نه رسوا کې. پروردګار دا غریبانان مې راوستي. الله که دا نن پر میدان کې مړه شو، تر قیامته پورې ستا د نوم اخیستو والا به څوک پاتې نه شي. زارۍ سره لګیا د رسول الله مبارک دعاګانې کوي، یا الله ما به نه ذلیل کې، الله ما به نه رسوا کې، ما سره دې وعده کړې ده. او دومره تکلیف کې شو علیه السلام چې د سر نه صادر مبارک لاندې پرېوت. حضرت ابوبکر صدیق راځي. ګوره استقامت دې ته وایي. په کار دا وه چې وایي چې صاحب لږ نوره مجاره، ګورې البیت دشمن دی. او صحابه وایي چې صاحب جنګ نه کوو، دشمن ډېر مضبوط دی، جنگ نه کوو. حضور پاک مبارک صحابو سره مشوره کوي. یو میدان کې صحابو سره برق الغیمات کې مشوره کوي، لا دشمن شته نو مشوره کوي. نبی علیہ السلام مبارک پیشنګویي ورکړه، وی کوم مونږ د ابو سفیان قافلې پسې راوتي او رانه بچ شوه، او د ابو جهل لښکر راغلی دی، ټول مسلح دي. څوک مشوره راکړې؟ اشیرو علی ایها الناس، مشوره راکړې. کار دا و چې مشوره دا وه چې صاحب واپس ځو، ځکه مونږ خو د دومره لوی لښکر مقابله نه شو کولی. لښکر سره لا مخامخ کېدل هم نه دي شي، لښکر لا لرې صاحب ځو، چې ته بیا به مضبوطې دغه به راوړو، وسله به راوړو، بیا به راځو. حضرت ابوبکر صدیق ډېر خشته تقریر وکړو. حضرت عمر انصارو ته نبي علیه السلام کتل، اشیرو علی ایها الناس، ملګرو مشوره راکړې. حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه پاڅېده. د الله رسول ستا اشاره جوړ مونږ ته ده، قسم په الله ستا په لاس کې م لاس تر کړی او بیعت هم کړی. مونږ به ستا نه مخکې م جنګېږو، ستا نه به وروسته م جنګېږو، ستا نه ښي طرف ته به م جنګېږو، ستا نه ګس طرف ته به م جنګېږو. مونږ ته حکم وکړه چې په دریاب خپل اسونه ور واچوو، په دریاب په خپل اسونه چې پاچوو. مونږ د موسی علیه السلام د قوم په شاید قوم نه یو چې موسی علیه السلام ورته وایي جهاد وکړئ، او دوی ورته وایي اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. زه او ته خدای دې جنګ کوې، مونږ د جنګ نه یو، مونږ هغسې نه یو. مونږ به ته ووینې چې مونږ به څنګه جنګ کوو. د حضور پاک مخ مبارک داسې روښانه. صحابه وایي افسوس چې د دې صحابي په دی را خبره ما کړې وي، بل وایي افسوس چې دا مرتبه ما ته میلوي، دا خبره ما کړې وي، بل وایي افسوس چې دا ما کړې. د استقامت وایي صحابو ته چې بس خبره راله، وایي څه دي خو مړه به شو، جنت ته به ځو که نه، څه به مونځونه ته وروجې به نیسو، حجونه به کوو، بلا قربانۍ به کوو، په اسانه به جنت ته وروځو. نو حضور پاک یې دعا شروع کړه. نو چې کمزوري ایمان وي نو بیا به یې څه ورته، یاره صاحب واپس ځو ښه، یاره صاحب لږه دعا نوره مو وکړه، پرېږدی چې لږه دعا نوره مو وکړي، لږ نوره مو وجاړي. حضرت ابوبکر ورته څه وایي؟ حسبک یا رسول الله، بس نور دعا مه کوه، جاړي ورته، نور به ځان نه کړی. بس حضور پاک راووت د هغه سفر نه، کار وشو. سیهزم الجمع ویولون الدبر. الله آیت نازل کړي چې موږ له به الله ګټه راکړي. وته استقامت دې ته وایي. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الله زموږ استقامت نصیب کړي. دا په صحابو کې، دا په تابعینو کې استقامت.
په دین او په شریعت. په معمولی اخوا دیخوا به ایمان نه پرېږدی، استقامت دې ته وایي. لږ غوندې تکلیف سره د ایمان نه ځان نه وباسي چې زه مړه خپل کار به کوي. استقامت په دین ټینګېدل دا اسانه خبره نه ده، دا ګران کار دی. دا هغه څوک کوي چې څوک چا خدای ته ډېر ځان نږدې کړي. قسم دې زه خو کله ډېر پریشان یم یا الله، هر څه خو تا مونږ له راکړي، دا ښکلي رسول تا راکړی، دا قرآن د هدایت لوست سرچشمه تا نازل کړی، دا ژوند ستا په لاس کې دی، عزت ستا په لاس کې دی، دا مال او دولت ستا په لاس کې دی. قسم دې چې یو غواړي هر څه کولی شي که نه شي کولی، یو ساعت سره دې ختمولی شي. په جمدې جوړ جاړ به ناست دی، بچو سره ګپ شپ په لګې او تاسو بالغ ته به ډډه ویښته یو ساعت سره. دا پکې اوس نشته. هغه مرګونه لاړل چې هغه پخوا به څوک میاشت او 2 میاشتې به په هسپتال کې پراته وو، وارثان به ورته لږ یې ته ناست وو، چا به ورله پښې مږلې، چا به ورله لاس مږه، او وی به دوا والا وکړي چې خدای پاک پرې رحم وکړي. اوس خبره د تاسو غلط ده. ایټمي زمانه کې د میزایل دور کې، د بټنو زمانه کې په بټنو خلک پټس ټوسوس بري. خبره ختمه ده. اوس ځان مرګ له تیار وساتئ. د خدای قهر په دې سر د پاسه او د خدای رحم دوه څیزونه یې دلته اوېزان وګڼئ، یا به دغه قهر زما په دې سر راځي، یا به دغه رحم زما په سر راځي. ځان د خدای نه باغیان مه جوړوئ، د الله نه باغیان مه جوړوئ. دا یقین وساتئ چې زما ژوند د الله په لاس کې دی، زما مرګ د الله په لاس کې دی، زما بچي د الله په لاس کې دي، زما عزت د الله په لاس کې دی، زما د دنیا ټولې خزانې د چا لاس کې دي؟ د الله په لاس کې. زما حرکات، سکنات، اوړېدل، ګرځېدل دا ټول الله سره دي. او دا هم یقین وساتئ چې الله په موږ ډېره مهربانه ذات دی. الله عزت چې موقع د قهر او د غضب راشي نو قهر رستو کوم، غضب رستو کوم، چې د رحم او د غضب راشي نو رحم مخکې کوم. منسوق د الله ټول ازمن لیدونکي ته دنیا ګټه، د حلال وګټه، بالکل د حلال رزق وګټه، دغې ګناه نشته. خو دا مطلب خو هم نه چې خدای په سره پرېږدې کړه. پای سړی لکه رزق حلال عبادت دی، نو رزق حلال عبادت دی، خو مونځ خو عبادت دی که نه، روژه م عبادت دی، حج م عبادت دی، پردي مال نه ځان ساتل م عبادت دی که نه، حرام نه ځان ساتل م عبادت دی که نه. دغې ته هم زه سوچ وکړه. یوازې خدا نه چې رزق حلال ټول او تار منډې دي او ترړې دي، بکي دي، لس دي او ټول دي د دنیا پسې وقف کړي دي، نو د خدای دین په ابتد مخکې کړه. ټول لګي اخبار ګورې، رسالې ګورې، د قرآن شریف هم راواله، د خدای د قرآن یو پاڼه خو هم ووایه. منډې د انګلند او امریکا د او برطانیه د لږ سعودي ته خو هم مخکې که نه، د بیت الله مبارک او مدینې شریفې ته دې هم لږ مخکې کړه. یارانو او دوستانو سره ګپ شپ د سهار نه ماښامه پورې منډې تړلې دي. نن هغه له غم خادي څه شی دی؟ غم خادي امر دی، زه ورځم او نن درېیمه ده او نن هغه خادي ده او نن یې میلمانه دي او نن تا دي. نو لږ د خدای د کور سره هم دونه تعلق وساته که نه. کم تعلق چې دی په ګاونډ کې او په یار دوست کې خلکو سره یارانو سره ساتلی دی، نو د هغې یو صله به یې څه خو رب سره وساته. د رب چې کوم خلک خوښ دی هغې سره خو ساتله. خو لږ سوچ وکړې وروڼه مونږ په کوم طرف روان یو؟ ژوند مونږ ټول په دې برباد کړ. سهار نه ماښامه پورې په کور کې 2-3 کسه دې ته وقف دي چې مازدیګر تنګینه واله 400 او پېښوره پورې غم خادر هغې له منډې تړلې دي. سهار روان شي ماښام راولې، هلته مې دوست هغه له مبارکي ده، هلته د هغه سنت او د هغه مبارکي ده، هلته کې هغه مړ دی، د هغه درېیمه ده، نن د هغه 40 ده، نن دا دي هغه دي. ټیک ته مسلمان سره خیر ښېګړه او د مسلمان تپوس د عبادت دی. فرض مونځ دې څه کړ؟ څه شو؟ ژبې مونځ څه شو؟ کم خوا لاړ؟ روژه دې کم خوا لاړه؟ بکیله نه کم طرف ته لاړل؟ ژوند دغه دی بس صرف فضول جله. خدای پاتې دی، څومره ذکر دی وکړه، څومره دی الله یاد کړه. نن د قرآن څومره تلاوت وکړه، ته د پکار خو دغه څیزونه راځي. جنازه کې یا 100 کسه یا د 500 کسانی یا د 500 یا د 50,000 کسانی. خدای پاتې شو. فرض مونځ نشته، جنازه شته، ته خدای له کې څه؟ خدای دې کوه خو فرض مونځ ته دې کړی ده. جنازه فرض کفایي ده، که د کور یو قتل مرګ کافي ده، او مونځ فرض عین دی. مونځ نشته، جنازه شته. سوچ وکړې ورونو، لږ فکر وکړې، خدای ته لږ مخکې الله مه هېروئ، قسم ته خدای ته وګورئ. زموږ هر څه ام عندنا الا خزائنو، هر فیس خزانه الله وي ما سره ده. وما ننزله الا بقدر معلوم. قرآن شریف کې الله وایي چې څومره زما خو اندازه راته ورکړو. واستقم کما امر ان الذین قالوا ربنا الله، چې څوک وایي رب زموږ الله دی، ثم استقاموا، په دې خبره ټینګ پاتې شو، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتې به نازلېږي، خصوصا د ځنکدن په وخت کې، الله تخافو، ونه یری، اسم نشته، پروا نه ساتئ. او نبی علیه السلام فرمایي چې دغه ځنکدن کې ورته الله جنت وښیي. ولا تحزنوا، دنیا کې که دنه مال بچي پاتې چې غم ورپسې ونه کوې. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، د کوم جنت چې د سره واده کېږي د هغې زیرې قبول کړې، هغه جنت له به ځئ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره،
فرشتي ودوی مونږ ستاسو ملګري یو، فکر مه کوئ. دا بچې پاتې شو، ګاونډي پاتې شو، مونږ ملګري یو په دنیا کې او په آخرت کې. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. چې څه مو غواړي الله به درله کوي. ولکم فیها ما تدعون، او چې څه په زړه کې تېرېږي او د خولې نه وباسئ الله به درکوي. نزلا من غفور رحیم. دا به د لوی رب غفور رحیم د طرف نه ستاسو پر مېلمه شي. الله په ډېره لږه راضي کېږي. په خدای یقین کوه ډېره په لږه راضي کېږي. پس ډېر لوی محنت نه غواړي، لږ محنت غواړي، په لږه راضي کېږي. الله دې په مونږ کې استقامت پیدا کړي. استقامت په دین. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېږي چې صاحب شپ ته وایي سپین ږیری شوې. دې آیات ته اشاره کوي، وایي د استقامت سپین ږیری کړم. په خپل استقامت کې پاتې شه او امت ته کلک کا چې دین تر اخره پورې په دین باندې کلک او برابر پاتې شي. نو دا کمزور ایمان چې دی، کمزور ایمان په دې باور مه ساتئ. کمزور ایمان باندې باور مه ساتئ چې ګنې دا و ما سره اخرت پورې ټینګ پاتې شي. ته 10 روپۍ در دلته ختمېږي، لږه غوندې ګراني در باندې راشي، معمولي د جومات نه سپلی پټې شي، نو خلک بیا دغه ته کنځل کوي، دین او اسلام پسې کنځل کوي. لکه دین خو دا نه پر دین غوښتوي دا کار مه کوه. اسلام خو د ضیاءالحق صاحب په زمانه کې چې به لږ شی ګران شو خلکو به اسلام ته کنځل کو. که معمولي به سا خواږه خلکو به اسلام ته کنځل کو. یا دا اسلام دی، دغه دین دی. خدای نو دین او اسلام په تا ته وایي دا مه کوه. اوس ما ګناه وکړه، ما غلطي وکړه، دا خو دین غلطي نه کوي. ما غلطي وکړه، غلطي خو هر کله پېژني. تا غلطي وکړه، مسلمان غلطي وکړه، شیخ چې غلطي وکړي خلک ګیري پسې کنځل شروع کړي. لکه اوس یو سړی هغه په سایکل روان و بلې و، وایي شیخه دا دې لا ګیره ده نه، وایي دا بریکونه خو زما په ګیره کې نه دي، خو مې په لاس کې دي، زما ګیره خو ګناه نه ده کړې. که حاجي صاحب لږه غلطي وکړي خلک حج پر دا حج کړی، دا حج کړ. ټیک ته ښه خبره ده چې حج سړی وکړي نو لږ احتیاط دې کوي. نو څه به کوي، حاجي به په دنیا کې نه اوسي، نو ګناه یې وکړله او غلطي وکړله، نو حج ورته ولې یاد دی؟ داسې ووایه که چې دا لا ته پښتون یې یا ته له پلانکي کلي یې یا له ته لا مشر یې، دا لفظ ووایه. بعضې خبرې زموږ نه په بې سوچۍ کې غلطې خبرې. سوچ سره قدم اخیستل پکار. پروردګار دې په مونږ کې استقامت پیدا کړي. یا الله ته زموږ دا ایمان مونږ سره قبر ته و آخرت ته ورسولی. ته الله د ایمان د زوال نه وساتي. الله زموږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري نصیب کړي. د هغه د سنتو پابند هم جوړ کړي.